احمدشاه په دورانۍ کې کس و دی د خپلې کونډې مور د زړه جرس و په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو حق ویل حق اخیستلو باندې سر و خلک وایي هو به هو پنځم عمر و مشهور شو له چتراله تر بولانه له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه اباسینه تر امو او تر واخانه پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه سل رحمته دې په پلار او په ادېشه ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه مؤسس د لوی افغان وتا تورزنه سل رحمت دې په پلار او په ادېشه ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه مؤسس د لوی افغان وتا تورزنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه بزرګونو اربابانو که خانانو بزرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې خات شول نه یې نوم نه یې نښان و نه پرې یاد شول خوشحال څه و خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بانډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه ده سرخندنه مننه که ویرېږئ نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم استاز نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه خود په تش پښتون وانخلم نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه خود په تش پښتون وانخلم خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانان و بربادي د دې هېواد د هغه راسي دا هېواد شو برباد د هغه راسي د قدرت ګدۍ ته یې شا ورڅي خمشه د نادر کورنۍ بیا راغی خمشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړمه بخښنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی مالګه وړه درنه ترشېږي که نور څه وایم خبر رانه لوسېږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني ده امنیت که په دې حال وي پولس مشره دا وړی به شړی نشي ولس مشره سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی مالګه وړه درنه ترشېږي که نور څه وایم خبر رانه لوسېږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني ده امنیت که په دې حال وي پولس مشره دا وړی به شړی نشي ولس مشره لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده له لغمان نه تر لوګره فاصله ده د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي دې هېواد ته له هر خوانه ګوتڅنډنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر اباسینه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي پشهیي ګجر عرب که بلوچان دي سر شیندل دي زر شیندل دي جواري ده د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده پر هېواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویش د ټټر بلا دې واخلم خمارونه اننګي د نوش بادېشه جنتي حورې د زه د مور شودېشه زه به نه یم زه به نه یم زه د نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه